تازه خبر نازیه اقبال او جاوید فضا په خپله پریکړه پښیمانه شوي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. تېره شپه د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې نازیه اقبال له خپل افغان خاوند جاوید فضا څخه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله طلاق واخیست او خاوند یې هم طلاق ومانه، خو نن یو ځل بیا دواړه په خپله پریکړه باندې پښیمانه شوي او وایي چې په خپلو کې به د ګډ ژوند کولو پریکړه بیرته د مذهبي احکامو له مخې کوي. په ټولنیزو رسنیو د نازیه اقبال او د هغې د خاوند جاوید فضا ترمنځ د طلاق د ویډیو د خپرېدا وروسته دواړو پریکړه کړې چې په خپلو کې به بیرته د ګډ ژوند کولو پریکړه د مذهبي احکاماتو له مخې کوي. په خپره شوي ویډیو کې ښکارېدل چې نازیه اقبال له خپل خاوند جاوید فضا څخه غواړي، زه نازیه اقبال په خپل هوش او حواس کې په خپله جاوید فضا نه طلاق اخلم، زما نور د ده سره ژوند نه تېرېږي. جاوید فضا هم په ځواب کې 3 ځلې خپلې مېرمنې ته د هغې په خوښه د طلاق ورکولو نوم تکرار کړ او طلاق یې کړه. د طلاق د ویډیو د خپرېدا وروسته نازیه اقبال د جاوید فضا امریکا غږ ډي وي راډیو ته ویلي دي چې دوی په خپله پریکړه پښیمانه دي. دواړه وایي په ژوند کې له موږ یوه ستره تېروتنه شوې ده او په جذباتو کې دغه پریکړه کړې ده، ځکه دواړه ماشومان لري او نه غواړي چې د ماشومانو ژوند یې په دې پریکړه تریخ شي. د اسلامي قانون له مخې هم یو مسلمان خپلې ښځې ته د 3 طلاقونو ورکولو اجازه لري چې د طلاق تورې 3 ځلې پکې تکرار کړي، دوی هم په دې ډول سره له یو بل جلا شوي دي. نازیه اقبال او جاوید فضا وایي چې له دغې تېروتنې وروسته یې له دیني عالمانو هم پوښتنه کړې چې بېلابېلو عالمانو ورته د حل لاره چاره ښودلې ده. د نازیه اقبال او جاوید فضا پر وینا ځینو دیني عالمانو ورته ویلي دي چې په اسلام کې په یو ځای 3 طلاق یوازې یو طلاق حسابیږي او څوک وایي چې 3 طلاق هم 3 حسابیږي، خو هغوی وایي د مشهوره عالمانو څخه به په دې هکله فتوه ترلاسه کوي او څه چې د اسلام حکم هغه به دواړه غاړه کړي. په ویډیو کې د نازیه اقبال له څېرې ښکارېدل چې د دوی دواړو ترمنځ طلاق د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رامنځته شوی دی. داسې هم ویل کېږي چې په پاکستان کې د دواړو ترمنځ ځینې اختلافات هم رامنځته شوي وو چې وروسته د یوې جرګې له لارې حل شوی دی. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې آیا طلاق ښوونکی بیرته خپل طلاق ترلاسه کولی شي، یعنې بیرته خپل خاوند سره یو ځای کېدلی شي؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.